د سترې محکمې د عالی شورا د 1445 هجري قمري کال 9مه غونډه ترسره شوه. د سترې محکمې د مرکزي تمیز اړوند جزا عمومي دیوان د 1402 هجري شمسي کال د 2مې روبي سرطان، اسد او سنبلې میاشتو په جریان کې 115 قضیې حل او فصل کړي دي. د فراه محاکمو په یوه میاشت کې د 449 دوسیو پر حل او فصل سربیره 444 وثیقې هم اجرا کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې او اړوند محاکمو د هرات له زلزله ځپلو او هیواد ته له راستنېدونکو کډوالو سره 18,45,019 افغانۍ مرسته وکړه. د کندهار د ښاري ابتدایي محکمې لپاره نوی رئیس معرفي شو. د هلمند د مرافعه محکمې لپاره نوی عمومي رئیس معرفي شو. د کابل ښار د اسناد او وثایقو د ثبت شپږو امریتونو په یوه میاشت کې د 2838 نکاحتونو په ګډون 3442 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د مرکزي تمیز اړوند امنیت عامه عمومي دیوان د 1402 هجري شمسي کال په 2مه روبه سرطان، اسد او سنبله میاشتو کې 50 قضیې حل او فصل کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 153 دوسیو پر حل او فصل سربیره 201 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي. د بغلان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 410 دوسیو پر حل او فصل سربیره 243 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي. د پنجشیر ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 51 دوسیو پر حل او فصل سربیره 343 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي. د بادغیس ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 613 دوسیو پر حل او فصل سربیره 293 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 173 دوسیو پر حل او فصل سربیره 84 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 119 دوسیو پر حل او فصل سربیره 2 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي.